مجاهدینو ته خطاب دا دی چې مجاهدین ورونو دا ملت په غېږ کې ونیسئ، قوم یې مه ګورئ، ژبه یې مه ګورئ، رنګ یې مه ګورئ، جد او ګرده یې مه ګورئ. څوک چې د دې ملت و مسلمان و مجاهد و هغه زموږ مستشي ورور دی. څوک چې د دې ملت سره په خیانت کې و، بد فکري ورته درلودی، د هېواد د تجزیې غوښتنه یې کوله او یا یې د هېواد د تجزیې دپاره کوشش کوه، هغه که د هر ولایت او هر سمت او هرې ژبې وي، هغه زموږ دښمن دی، هغه زموږ د هېواد دښمن دی، هغه دلته نور ځای نه لري.